او ځکه زمونږ دا پښتانه علم صرف قرآن یادولو ته وایي نو باز راشي بس بچی هم داخل کړی دی علم کوي او دعا ورته کوه بس څه علم کوي قاري صاحب سره قرآن یادوي بس چې دغې نه کله فارغه شي دا د علم یوه برخه ده منو یې موږ چې کله دې نه فارغه شي بیا ختم نو که سبا له ورته ته نصیحت وکړي چې به دې بچي به دې علم کړی وي به ده خو ما کړی و علم نو څه علم دې پې کړی و قاري صاحب وره کور ته راتلو نو صرف قرآن یادول دا علم نه دی دا د علم یوه برخه ده او چې چاته د لنډي صورتونه یادي دوی ته هم زموږ خلک مولوي صاحب وایي او قاري صاحب ورته وایي نو دا قاري صاحب ټکی مولوي صاحب ټکی شیخ صاحب مفتی صاحب دا زموږ په معاشره کې ډېر سپک شوي دي انتهایي امیر صاحب اوس امیر صاحب څومره غټ ټکی خو چې هر چا ګیري هغه ته امیر صاحب وایي قرآن لنډي صورتونه وایي دا قاري صاحب دی چېرته ترجمه ټکی نه مې ووایي هغه مولوي صاحب شو که چاله د یو مسلې جواب ورکړو هغه مفتي صاحب شو نو څومره ډېر شوي دي نن سبا څومره ډېر شوي دي خو علما کم شوي دي په صحیح معنو سره علما هغه کم دي برای نام مولیان مفتیان دا خو د پتیلې نه سر اوچتو لاندې درته میلاوي قاریان دا خلک نقصان ډېر جوړوي لکه چې هغه مشهوره خبره ده که نه وی نیم حکیم خطره جان نیم مولا خطره ایمان دا خطره جان دومره غټه خبره نه څومره چې خطره ایمان غټه خبره ایمان ګډ وډ کوي سړي نو دا په یهودو کې بله ډله وه فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم بس هلاکت ته کسانو لره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو دا اوس بله ډله ده نو که یو سړی وي چې پرون خو ذکر شوي و یو ډله چې هغوی څه کوي تحریف کوي نو دلته بیا دا بله ډله څنګه شو دلته معنی دا ده چې دوی د سره نه خبره په خپل لاس لیکي هغوی څه کوي هغو خو کتاب کې معنی بدلوي ټکی نیم بدلوي دوی خو خبره د خپل طرف نه لیکي ثم یقولون هذا من عند الله بیا وایي خلکو ته دا د طرف د الله نه دي دومره لوی ظالمان کتاب په خپل لاس ولیکه نسبت به بیا الله ته کوه دیسې به ولیکل وي قال الله الله وي یو خبره به ولیک پیغمبر دا ویلي یو خبره به ولیک زمونږ د پیغمبر په باره کې سجل کړی کم اصل صفات چې د هغه راغلي دي په تورات کې د هغې په ځای نور لیکلي دي چې د هغه ویښته به نرم وي او سترګې به شني او داسې بیا به خلکو ته وګوره تورات کې چې د کوم پیغمبر ذکر دی د هغه دې صفاتو ته وګوره او دې ته وګوره دا خو هغه نه دی دا خو بل دی دا چلونه به یې کول ولې لیشتروا به ثمنا قلیلا د دې دپاره چې واخلي په هغې باندې لږه دنیا یا پیسې لګي یا دنیا لږه ثمنا پیسې مراد ترې ټوله دنیا ده نو که یو سړی وي چې دومره غټې دنیا ته الله څنګه لګوئ نو دا داسې چې دنیا فاني کېدونکې ده او هر شی چې فاني کېږي دا لږ دی یا دا چې حرام که ډېر هم زیات شي خو برکت پکې نه وي نو دا لږي ځکه ورته الله لګوي او دا مرض زمونږ په دې امت کې هم شته ډېر پکې داسې دي مسله به وګورو خو دومره پرې راځي نو چې کله دی چاله مسله ګوري او پیسې وله ورکړي نو دا مسله به هم بلکل د هغه د خواهشاتو مطابق دی راوباسي نشي چله به ورسره کوي خو څه قصه به جوړوي را جوړوي که فویل لهم مما کتبت ایدیهم بس تبعی د هغوی لره د وجې د هغه څه نه چې لیکلي وو لاسونو د هغوی وویل لهم مما یکسبون او تبعی د هغوی لره د هغې د لاسه یا د هغې نه چې هغوی کم کسب کوو کسب دو معنی کېدی شي
یعنی هلاکت ته هغوی لره ولې هغوی تباه دي کمې پیسې چې ګټلې کسب مطلب پیسې چې به دې کار ګټل او دغه شان کسب هر هغه شي ته وایي چې د انسان کړی دی یعنی دا ګناهونو د لاسه هغوی تباه دي څومره ګناهونه یې چې هم کړي دي بیا دا فایده چې دې آیت کې ویل درې پیرې راغی دا ویل څه ته وایي دې کې علماو ډېرې خبرې کړي دي مفسرینو خو دوه پکې مشهورې دي یو دا چې ویل په جهنم کې یو کنده ده او دویمه دا چې دا ویل کلمه د وعید د الله پې یره ورکوي تباهي هلاکت دې ته پکې اشاره او معروف هم دقې کې استعمالیږي نو دلته دا ویلې ولې درې پیرې وویل ځکه چې کارونه درې شوي دي اول وګوره یکتبون الکتاب بأیدیهم په خپل لاس لیکل کوي بیا وایي هذا من عند الله دریم کار ليشتروا به هذا من عند الله دا الله طرف نه دي ليشتروا به ثمنا قليلا دې دپاره چې والي په دنیا نو چې کارونه یې درې دي نو ویل هلاکت دا هغوی ته درې پیرې ذکر شو وقالوا لن تمسنا النار او وی هغوی هیڅ چرې به نه رارسي موږ ته اور إلا أياما معدودة مگر یو څو ورځې شمارلی شوي دا د یهودو بل عیب دی دې ته بله ډله ویل نه دي پکار چې دا بله ډله ده بلکې دا د دغه یهودو یو بل عیب دی مخکې ګوره خبره تېره شوه په دې 88 نمبر آیت کې ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی خواهشات دی خواهشات وإنهم إلا يظنون دوی به ګمانونو پسې روان دي دی ګمان دي چې موږ به اور ته نه ځو مګر د یو څو ورځو لپاره هغه هم شمارلی شوي ورځې دي دا یو څو ورځې به ولې ځو نو ځکه چې زموږ مشرانو څلوېښت ورځې د سخي بندګي کړې وه نو موږ به هم څلوېښت ورځې جهنم ته ځو او یا عامه خبره کوي چې زموږ نه لږ ډېر ګناهونه خو وي شوي دي نو د هغه ګناهونو په بدله کې به موږ یو څو ورځې په جهنم کې او حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې یا امام بخاري راوړی دی امام احمد امام نسائی راوړی دی چې کله خیبر فتح شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو نه تپوس وکړو من اهل النار جهنمیان څوک دي نو هغه ورته نکونو فیها یسیرا موږ به یو څو ورځو له ځو او تاسو به رانه پکې بیا پاتې شئ جهنم کې به موږ به وځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اخسئو کوری شئ ذلیله شئ فوالله لا نخلفکم فیها ابدا په الله مې د قسمي چې موږ به په جهنم کې تاسو پسې وروستو پاتې کېدونکي نه یو نو دا دوی دعوه وه چې موږ به یو څو ورځو له جهنم ته ځو او بیا به راوځو قل اتخذتم عند الله عهدا ته ورته ووایه آیا تاسو نیولی دی د الله سره څه لوز لوز د سره الله په کوم کتاب کې کړی دی که څنګه ویې ښایي ګوره دا دین ټول روان دی د دلیل په بنیاد دا بعض عوام او بدعتیان مولیان زموږ نه خفوي په دې ټکي وایي دوی ټکه او سړي ته وایي دلیل او ټکه او دلیل او دلیل نو دین خو روان په دلیل دی اوس که بې دلیله خبره منلی کېدی نو بیا خو د یهودو دا خبره به صحیح چې موږ به یو څو ورځې په جهنم کې بیا به راوځو خو الله وایي نه داسې خو نه چلېږي ته دې تپوس وکړه الله تاسو سره څه لوز کړی دی چې تاسو به 40 ورځې یې بیا به زه تاسو راوباسم که د سره دا لوز کړی یي او دوی وایي چې آو نو بیا موږ ته هغه ځای وښایه په کوم آسماني کتاب کې دا خبره راغلې کوم ځای کې الله بیان کړو بعض علما وایي د عهد نه مراد د توحید لوز دی اگر که دا اولنۍ خبره ښه واضحه ده دا توحید هم د الله سره یو لوز دی نو معنی دا شوه چې ولې تاسو پوره موحدین یې چې دا دعوې کوئ ځکه چې جنت ته خو موحدین ځي چې د الله سره کوم لوز کړی د هغه یې پوره کړی او دوی خو چې د الله سره کوم لوز کړی هغه یې مات کړی
فلن يخلف الله عهدا نو بیا خو هیڅ چیرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز نه که چېرته الله د سره لوز کړی نو بیا خبره صحیح ده الله خو د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي خو دا لوز وښایي که نه کوم ځای کې دا لوز أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ ام په عربۍ کې کله د بل په معنی راځي په عربۍ کې معنی دا چې ام بلکې حقیقت دا دی الله د سره نه لوز کړی دی او نه تاسو د توحید په لوز باندې مضبوط پاتې شوي حقیقت دا دی چې تاسو جوړوئ په الله باندې هغه خبرې چې په خپل هم تاسو ته پته نشته ځکه چې په جهالت لګیا یې په تورو تیرو کې پراته دا زموږ په دې امت کې هم داسې مرضیان شته وګوره قرآن کریم چې کله موږ وایو نو موږ به خپلو حالاتو ته هم ګورو لکه په دې دا بعض عوام خپش چې دا مړه دا پلانې عالم چې دی بس زموږ د معاشرې هغه غلطیانې به بیانوي او که قرآن وي او که حدیث وي دا قرآن رانازل شوی دی دپاره دی چې د پخوانو امتونو کوم عیبونه پکې ذکر شوي دي هغه موږ ځان کې وګورو موږ کې خو نشته که نه موږ به ډډه لګولې او یهودو کې چې دا کار و یهودو کې دا کار و یهودو کې دا کار او دله حلال دی نو په دې امت کې هم بعض مرضیان شته غټې غټې دعوې به کوي غټې غټې دعوې ورته وایه په دې دعوو د سره څه دلیل شته موږ پلانې ډله او موږ کامیابه ډله ته کامیابې په څه دلیل کامیابې ته څه کې ستا څه کردار دی موږ ته خو وښایه که تشو دعوو باندې خو کار نه کېږي لکه دعوې چې یهودو کول الله اوس دا خبره بیانوي چې خبره د دعوو نه ده خبره د عمل ده بلا من کسب سیئه داسې نه ده بلا مطلب داسې نه ده داسې نه ده څه مطلب داسې نه ده څنګه چې تاسو وایي چې څو ورځې به جهنم کې او بیا به ځي جنت ته نه نو خبره څه ده من کسب سیئه بلکې چا چې وکړه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کړو د لره ګناه د ده فاولئک اصحاب النار نو هم دا کسان اور واله دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه خبره دا ده چا چې بد عمل وکړو او د عمل راګیر کو دی به جهنم کې همیشه دپاره بیا درته ویم چې صرف په ترجمې کولو سره ته په قرآن نه پوهېږي چې څو پورې ته د یو عالم سره نه یې ناست اوس که دا آیت ته داسې ترجمو کې پوه پرې نه شي نو بیا خو د خوارجو مذهب صحیح ثابتېږي ځکه چې خوارج یا معتزله دوی په ګناه باندې سړی کافر کوي او دلته خو الله وایي چې څوک ګناه وکړي فاولئک اصحاب النار نو د دې تفسیر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کړی هغه وایي د سیئې نه مراد شرک دی چا چې وکړو شرک واحاطت به خطیئته او دې شرک دومره راګیر کو چې دی په دغه شرک باندې مړ شو نو دی د همیشه دپاره جهنمي دی نه به راوځي د جهنم بعض علما وایي دلته سیئه او خطیئه راغی حالانکې دواړه نافرماني ته وایي نو یې ولې الله یو ځای کې سیئه بل ځای کې خطیئه عام جواب یې دا دی چې دواړه نافرماني ده تفصیل پکې کوي نو بعضې داسې کوي وایي معنی دا چې بلکې چا چې وکړه ګناه د شرک نو سیئې نه مراد شرک شو او راګیر کړو ده لره نورو غټو ګناهونو نو خطیئې نه مراد ګناه کبیره سوای د شرک نه او د مرګه پورې دی په دغه ګناهونو کې مخته دی سره د شرکه په دغه کې چې مړ شو دی جهنمي دی نو هر یو خبره چې کوي هغه صحیح دی نو دلته مراد د سیئه نه څه شی دی شرک دی په بنا د تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ګوره قرآن چې کله
څوک یې تفسیر کوي نو طریقه دا ده چې اول به کوشش کوي چې د دې آیت وضاحت که قرآن کې شوی نو هغه دې پیدا کړي کله قرآن د یو بل تفسیر کوي نو حدیثونه ورپسې ګوري که قرآن کې وضاحت نه و حدیث کې نو بیا به صحابه کرامو ته رجوع کوي ولې ځکه چې صحابه کرامو په وخت کې دا قرآن نازل شوی دی څومره چې په هغه پوهېدو دومره به راتلونکي نه پوهېږي نو عبدالله بن عباس دا تفسیر کړی دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دوی به په دغه جنت کې همیشه وي خبره د دعوو نه ده خبره د څه ده د ایمان او د عمل صالح ته دا جنتی دی او چا چې م شرک وکړو دی جهنمي دی که ځان ته هر قسمه نوم ووایي اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو نور بد صفات ذکر کوي خلاصه دا چې یهودیانو ته د څلورو کارونو حکم شوی و چې دا به کوئ لوز ورسره اخیستی شوی هغوی هغه لوز مات کړو د څلورو کارونو نه منع کړی شوي چې دا به نه کوئ هغوی هغه کارونه وکړو هغه کارونه څه دي اوس هغه بیانېږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله چې بندګي به نه کوئ مګر د یو الله ټول نه لوی لوز دقه دی او دا کوم لوزونه چې دوی نه اخیستی شوي ده ګوره زموږ نه م اخیستی شوي بعینه دقه لوزونه دا زموږ نه م اخیستی شوي چې موږ به دا کارونه کوو اولنی لوز چې بندگی به نه کوي مګر د یو الله ده حق د توحید د ټولو نه مخکې دی که یو سړی ډېر هم نیک اعمال کوي او بندگی خالص د الله نه کوي نو دا سړی څه دی مشرک دی که نه په دې نه یې پوه بندگی چې خالص د الله نه کوي دا څه شي صحیح دی چې پته ته ولګي چې مشرک دی نو دا مشرک دی د ده یو عمل هم الله نه قبلوي نو ځکه د خبرې په سر کې به خبره د توحید راځي دلته لا تعبدون الا الله دلته نهي پکې ده چې بندگی به نه کوئ د غیر الله یعنی شرک به نه کوئ دا لوز الله د هغوی نه اخیستی چې زمان علاوه د چا بندگی به نه کوئ دویم وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښېګڼه کوئ د الله د حق نه بعد قرآن کې حق د مور و پلار ذکر شوی نور آیتونه به هم راشي نو د مور پلار لوی حق دی په دې بچي باندې الله ګوره لوز د بني اسرائیلو نه اخیستی چې مور پلار سره به ښه کوئ او دا لوز یې زموږ نه م اخیستی دی کوم ځای کې زموږ نه دا لوز اخیستی نه په قرآن کې دغه لوز قرآن کې اخیستی دی قرآن موږ وایو موږ قرآن منو یو مسلمان څه وایي زه قرآن منم په دې کې چې ته الله څه ویلي چې دا کار به کوې او دی وایي زه یې منم خو دا لوز دی که دا لوز یې زموږ نه م اخیستی چې مور پلار سره به ښه کړي وجه دا ده د دې حق د الله د حق نه بعد د ذکر کولو چې اصل کې خو موږ الله پیدا کړي وو د دنیا ته رالیږلي خو د هغې دغه د رالیږلو یوه لار وه او هغه لار زموږ مور او پلار دي د هغوی په واسطه موږ دې دنیا ته راغلي او زه د بعضو دیندارۍ ته حیران شم سم د ځان نه به یو بزرګ او تقوادر جوړ کړی او د پلار سره بدتمیزي د مور سره بدتمیزي نو دا بزرګي دي کار نه کوي بیا او دې باره کې زموږ ځان له بیانونه دي خبره نشو اوږدولی هغې ته رجوع وکړي مور پلار سره احسان ګوره مور پلار سره احسان صرف دا نه دی چې هغوی ژوندي احسان به کوي د مرګ نه بعد هم احسان دی چې ژوندي احسان څنګه دی په هغوی مال لګول د هغوی خدمت کول د هغوی خبره منل
دا احسان دی په دنیا کې د مور پلار سره په هغوی مال لګول د هغوی خدمت کول د هغوی خبره منل او څومره مال چې په مور پلار ولګې دا لږ دی درته ویم دا لږ دی وی لګوئ کله چا مور پلار ژوندي په دې بچو پورې یو سړی نښتی په ښځه پورې صحیح ده په موږ یې حق دی او چې ته ورسره معمولي خبره شروع کړي بس زموږ باندې حق دی نو ولې د مور پلار په چا حق دی دا دیوال ته ناستې ده مور پلار دا ناست دغه ته دي اسمان ته ناست دي چې راولیږي به د برې نه او ځکه دا یاده کوي چې د بچي حقیقت هله راښکاره کېږي او د ده سړیتوب چې کله د ده مور پلار کمزوري شي او ده ته محتاج شي او چې پلار تکړی او ځوان سړی ځان له ګرځي را ګرځي مزدوریانې کوي روغ رمټ او دې کې د بچي د سړیتوب صحیح پته نه لګي کیدی شي ښه سړی او کیدی شي دا ښه سړیتوب یې بناوټي خو چې کله دوی محتاج شي دی بچي ته او دوی کمزوري شي او بیماران شي او بوډاګان شي او غریبانان شي او خپل حاجتونه بیا نشي پوره کولی دې ټیم کې بیا د بچي د سړیتوب پته لګي چې دی په څومره اوبو کې دی وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين او د خپلوانو او یتیمانانو او د مسکینانو سره نو دا دریم لوز دی که دویم ولې دریم دی ولې دریم شو بارک الله فیک ځکه زه تاسو ته بار بار وایم که دغه آیت ته ګورئ جواب به ماله راکړي احسان کوه د مور پلار سره د خپلوانو سره د یتیمانانو سره مسکینانو سره ټول یو خبره ده ټول یو خبره ده احسان د مخلوق سره توحید کې احسان دی د چا سره خالق سره نو اوس احسان دی د مخلوق سره احسان د خالق سره خالص بندگی دغه کول په ښایسته طریقه احسان د مخلوق سره د هغوی سره ښه اخلاق د هغوی سره مرسته د هغوی سره منډې وهل او د هغه وخته پورې دینداري نه پوره کېږي چې څو پورې د مخلوق سره د احسان نه یې کړی نو د مخلوق په سر کې تا ته مور پلار رعایت کړو بیا وذي القربه خپلوان دې کې ټول خپلوان داخل شو تا سره هر قسمه رشته ده د هغوی سره ښه کوه والیتامه او یتیمانان یې خاص کر یاد کړو ځکه چې یتیم ډېر کمزوری او د یتیم ټکی به ډېر راځي قرآن کې نو دلته به ځان پوه کړي چې یتیم هغه چاته وایي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي د یتیم دی او په زناورو کې یتیم هغه چاته وایي چې مور یې مړه شي ځکه چې زناورو کې خیال څوک ساتي د بچي مور ساتي او د مور په مرګ سره بچی نه یتیم کېږي ځکه چې یتیم کېږي او کمزوری کېږي د پلار په مرګ سره او چې بالغ شي او وروسته پلار مړ شي دته یتیم نه ویلی کېږي او تاسو ته ویلو زموږ د پښتنو دا ناشنا اصطلاح د 50 کالو سړي چې پلار مړ شي غریب یتیم شو مور چې مړه شي د به 70 کاله عمر وي غریب اوس یتیم شو لاړ یتیم هله سړی شي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي نو دی کمزوری او ښه کمزوری شي نو دا یتیم شو او د 50 کالو سړی هغه سړی دی ښه تکړه دی نو صحیح دی چې د پلار په مرګ سره دی نیمګړی شو خو یتیم نه شو مسکینا والمساکین او مسکینانو سره خیر نو مسکین هغه چاته وایي لنډ تعریف یې چې دومره سو سره نه وي چې خپل حاجتونه پرې پوره کړي مسکین ګوره هغه چاته نه وایي چې د لاس نیولی سوال به کوي کیدی شي چې سوال وکړي او کیدی شي نه یې کوي د پښتنو دا مطلب دی چې غریب چاته وایي چې سوال کوي نو دی به بهر به غریبانانو پسې ګرځي او ګاونډي څه دی هغه غریب دی
خو دی ولې ګاونډي ته غریب نه وایي وایي ته خو چېرته یوه ورځ موږ ته ونه وایي چې پیسې راکړه یا وایي ډوډۍ خو خوري نو ډوډۍ خو خوري خو نور حاجتونه هم دي که نه صرف ډوډۍ خو نه ده بیا فایده یاده کوي یو فقیر دی او یو مسکین دی په عربۍ کې المسکین مسکین د پښتو اصطلاح کې ورته مسکین ویلی کېږي کله د عربۍ دا ټکې پښتو کې بل شان استعمال شي هغه شان بیا موږ هم استعمالوو یو ورځ یو مولوي صاحب په ما باندې رد کو او په سواتي مولوي صاحب باندې علمي ردونه ما مو اورېدو ما که علمي ردونه یې کړي زموږ څه غلطي موږ به اصلاح وکړو انشاءالله نو یو غلطي دا بیان کړې ده چې دی حدیث ته حدیث وایي حدیث ته حدیث وایي ما استاد دا د کوم ځای رد په ما باندې کړی ها زه چې اوس عربۍ کې لګیا یم چې هکذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اوس که دلته زه وایم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دا غلطي ده په پښتو کې موږ وایو قرآن او حدیث کې راغلي دلته خلک سین استعمالوي عام بس دغه پښتو کې استعمالوي دلته څوک غلطي نه وایي یا لکه مثال موږ وایو زه د پلاني مجلس ته ورغلم او مجلس دا په اصل کې مجلس دی مجلس نه دی په پښتو کې داسې استعمالېږي مجلس نو دا به مولوي صاحب راولي ته عالم یې مسکین ته دې مسکین وي نو پښتو کې ورته څه ویلی کېږي مسکین که مسکین مسکین که نه نو دا د دې بعضو دې ردونو ته چې وګورې سړی حیران شي یو څو ورځې مخکې یو کس راته یو ویډیو راولېږلی وي دې باره کې ته څه وایې نو هغه د یو مولوي صاحب نه زما د بیانونو باره کې تپوس شوی نو هغه وایي چې د ده دا بیانونه او زمونږ بیانونه د دې مثال به ته بیان کوم خبره به واضح شي زمونږ د بیانونو مثال داسې دی لکه من و سلوا د ده د بیانونو مثال داسې دی لکه دال بادرنګ سبزي داسې نو اوس وي هغه سړی به څومره کمقه دي چې من و سلوا پرېږدي او په سبزیانو پورې ښه اکثمات دې باره کې سیر باید دې باره کې به زه څه وم زه اوس د دې څه جواب وکړم زه اوس د دې څه جواب وکړم چې سړی قرآن او حدیث بیانوي قرآن او حدیث ته سبزي وی او قصو ته من و سلوا وی نو د بعضو خلکو دې خبرو ته به حیران شي نو دا فایده یاده کوي چې کله یو عالم یو مقرر لګیایي که هغه پښتني که پنجابی او که هرې ژبې والی نو دی بعض الفاظ د عربۍ هغه داسې استعمالوي څنګه چې هغه قوم استعمالوي نو دلته پېته نیوکه کولی شي نشي کولی الا چې کله دی عربي وایي قرآن آیت وایي یا حدیث وایي یا په عربۍ کې بیان کې دا ټکي غلط وایي بیا پې نیوکه وکړه ها نو یو دی فقیر او بل دی مسکین په دې دواړو کې فرق څه دی چا دا ویلی دی چې دا فقیر ډیر محتاج دی د مسکین نه بعض علما دا وایي او څوک وایي چې نه دا مسکین چې دی دی ډیر محتاج د فقیر نه زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې دا مساکین او مسکین چې دی دی ډیر زیات محتاج دی ښی د فقیر نه فقیر ډیر محتاج دلیل پې دا دی چې کله موسی او خضر علیهم السلام هغه کشتۍ ته وختو او خضر علیه السلام د هغې نه هغه لرګی وویستو دا بل مثال مخې له راغی دا په اصل کې دی خضر علیه السلام پښتانه ورته څه وایي خضر علیه السلام نو که چېرته یو مولا بیان کې خضر ووایي نو د هغه ژبه هم دغه باندې عادت شوې ده پښتانه چې ورته سوی نور دا په اصل کې دی خضر علیه السلام نو چې کله هغه لرګی د کشتۍ نه وویستو نو موسی علیه السلام پې خفه شو نو الله بیا هغه قصه ذکر کړې دی چې د هغې وجه هغه ورته ذکر کړ نو هغه وایي هر چې کشتۍ وه فکانت لمساکین یعملون فی البحر دا د مساکینو مسکینانو خلکو وه چې هغوی به په دریاب کې مزدوري کوله نو بعض علما وایي چې معنی دا شو چې د مسکین حالات څه نه څه ښه دي یعنې دوی مسکینان دي خو بیا ورسره کشتۍ ورسره شتي ځان له مزدوري کوي
وقولوا للناس حسنا او وای خلکو ته ښایسته خبرې. لنډه دا چې د خلکو سره به ښایسته اخلاق ساتئ او ښایسته خبرې معنی ده چې خلکو ته به د ښه کار وایي، د بدو نه به منع کوئ په حکمت سره. او سبحان الله، او دا خوندوره خبره ده، وقولو للناس حسنا. بعض علماء د دې مطلب دا دی چې خلکو ته به حقیقت وایي کوم چې په تورات کې دی د دې پیغمبر په باره کې. صفا خبرې به کوئ، دا به نه پټوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او پابندي د مانځه کوئ او ورکوئ زکات. ثم تولیتم، بیا تاسو واوړېدئ د دغه لوزونو نه، الا قلیلا منکم، مگر لږ کسان ستاسو نه. ټول لوزونه نه دي مات کړي، ښه خلک پکې وو خو هغه لږ وو. دې نه دا فایده م راووته چې حق ته به حق وې، حق ته به حق وې، کوم چې ښه دي هغوی ته به ښه وې، کوم چې بد دي بد دي. وأنتم معرضون، او همیشه تاسو اعراض کوونکي. معنی دا دی چې صرف تاسو دې ځای کې د لوزونو نه اورېدلي، بلکې د دې لوزونو نه اورېده د ستاسو عادت دی. څو لوزونو دوی مات کړي دي، او د دې لوزونو ماتولو نور تفصیل به مخکې هم راشي. بل لوز دې دا اخیستی شوی دی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې واغسته موږ مضبوطه وعده ستاسو نه، لا تسفكون دماءكم، چې نه به تویوئ وینې د یو بل. دماءکم، نو داسې خو نشي ویلی کېدی چې وینې به نه تویوئ خپلې، نو د خپلې نه مراد دلته څه دی؟ د یو بل. سبحان الله، یعنی ضرور وینه تویول، د یو مسلمان وینه تویول په ناحقه دا داسې ده لکه ته چې خپله وینه تویې. نو ځکه ورته الله وایي چې وینې به نه تویوي خپلې، یعنی د یو بل. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، او نه به وباسئ ځانونه خپل د کورونو خپلو نه. دلته هم دغه تېر شوي خبره ده، سړی ځان خو د کور نه وباسي، یعنی خپل وروڼه به د کورونو نه وباسي. ثم اقررتم، بیا تاسو اقرار وکړو، وانتم تشهدون، او تاسو ګوایئ یا او تاسو پوهئ. دا اوس ترجمه ده. پوهېدو دپاره به ته دا آیت او د روان آیت ته پوهېدو دپاره به ته په یو قصه ځان پوه کړې، هله به ته پوه شې. خلاصه ته د هغې بیان کړم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی، نو مدینه کې د یهودو درې ډلې اوسېدې: بنو نضیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. او د مشرکانو څو ډلې اوسېدې؟ دوه، اوس خزرج. دا اوس او خزرج ګوره په دوی زورور وو، او دا د دوی خپل علاقه وه، او دا مالداران هم وو. د یهودو د هغوی نه ډېر مالونه والي، دا تفصیل به هم راشي په څه طریقې ته مالونه والي دي. نو چل بیا دا وشو، د دې بنو نضیر، بنو قریظه، د دوی په منځ کې به دا جګړې کېدې را کېدې، او دا بنو قینقاع او بنو قریظه، بنو قینقاع او بنو نضیر دا ملګري وو. نو دوی داسې چل وکړو چې تاسو اوس مدینه کې اوسېږئ، نو ملګرتیا خو به کوئ یا د اوس سره یا د خزرج سره. نو دا یو ډله د یهودو دا د اوس ملګري شوه، د هغوی حلیفان شو. دا بله ډله د خزرج والو سره ملګري شوه. دی خو په اصل کې یهود درې ډلې، خو په دې خپلو کې هم دوی وران دي. نو دا دوه ملګري دي او یوه جدا ده. نو دا یوه ډله د اوس سره شوه، دا بله چې دوه دي دوی د خزرج سره شو. د اوس او د خزرج د دشمنۍ قصې دا خو مشهورې دي، د یو بل سره به جګړې راتلې. نو دې یهودیانو به په دې جګړو کې غټ رول ادا کو، او دوی به یې راګرمول چې په خپل منځ کې جګړې وکړي. په دې جګړو کې دوی ته څه فایده وه؟ فایده دوی ته دا وه
چې اوس دا کم یهودیان چې د اوس سره ولاړ دي که دوی زورور شو په هغوی باندې دوی ته پکې ځمکه میلاویږي نو دوی ته به هم ځمکې میلاو شي دوی هغو سره ولاړ دي که هغوی زورور شو هغه یهودو ته ځمکې میلاویږي ځکه چې دا مدینه کې د دوی خو ځمکې نه وي نو په دې طریقې سره دوی د خیبر دا ځمکې او د نورې ځمکې د دوی داسې نیولې دي د اوس او خزرج به په خپلو کې به یې جنګول هلته الله د دوی نه دا لوز اخیسته و چې خپلې وینې به نه تویوي او دغه شان یو بل به د کورونو نه نه وباسي دوی دا لوز پوره کړو څنګه یې پوره نه کړو خپل یهودیان به پکې وجل ځکه جګړه چې کې ته د اوس سره ولاړې خزرج په مقابله کې یهودی به پکې هم راځي د خزرج سره ولاړې د اوس مقابله کې یهودی به هم راځي نو هغه به پکې مړ کوو کله به یو ډله زورور شو په بلې باندې نو هغو به یې د کورونو نه او د ځمکو نه وشړل دوی به پکې یهود هم وشړل او ورانۍ به یې دا کوو چې کله به د دوی دا ملګري یهودیان چې کم مد مقابل دي دا به د دوی د حلیفانو اوس یا خزرج به قیدیان کړو را به یې وستو جګړه کې قیدیان راوستلی کېږي نو دوی به بیا د خپلو ملګرو له کوم چې عرب دي مشرکان دوی له به بیا پیسې را جمع کړي ور به یې کړي وایي زموږ دا یهودي پرېږدئ نو هغوی به هم تعجب وکړو چې زموږ سره یو ځای ووجنئ زموږ سره یو ځای د کورونو او ځمکو نه شړي دا پکې څه قیصه ده نو هغه وایي چې په دې موږ خفه کېږو چې یو یهودی دی قیدي او دا موږ ته په تورات کې حکم شوی دی چې تاسو به خپل قیدیان ازادوئ نو دوی ونه منلې یو یې ومنله قتلی یې شړي خو د قید نه یې راخلاصوي ولې راته بیانوم دی ثم اقررتم یعنی تاسو ښه اقرار کړی د دې خبرو اقرار یې داسې کړی دی چې دوی خو وایي چې موږ تورات منو دا اقرار دی اوس که تا ته څوک دا وایي چې الله تا سره لوز کړی ته اقرار کړی ته به څه وایي چې الله ما سره کله لوز کړی الله ما سره کله خبرې کړي ته چې دا قرآن منې دا اقرار دی که وانتم تشهدون تاسو گواهی په دې یا تاسو پوهه یې په دې چې دا خبره په تورات کې دقه شان ده دوی سی چلو کو ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان یا بیا تاسو سپکو خلکو سپک کاری کړی تاسو دغه یې بیا تقتلون انفسکم چې تاسو وجنئ خپل لورونه وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو باسي یو ډله ستاسو نه د کورونو د هغوی نه شړئ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تاسو مرسته کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې په ګناه او په ظلم کولو باندې تظاهرون تاسو مرسته کوئ د هغوی په مقابله کې د چا سره مشرکانو سره د عربو کافرانو سره په ګناه او په زیاتي کې زیاتې دی ګناه ده نافرماني د الله الله سره لوز اخیستی یو خو دوی دا زیاتې کوي لوز ماتې نو بل د هغوی د جګړې خو داسې د الله د دین دپاره خو نه وي که نه اخو په معمولي خبرو به د یو بل نه سلونه کسان وجل دوی به پکې هم شریک نو سراسر ګناه او زیاتې دی او تاسو سره پکې شریک یې ملګري یې او هغه هم د خپلو وروڼو په مقابله کې وإن يأتوكم أسارى تفادوهم او کراشي دا خلق تاسو تقیدیان تفادوهم تاسو جرمانه ورکوي دا هغوی د طرفه تفادوهم معنی دا تاسو فدیه ورکوي فدیه جرمانی ته وایي چې په دې سره دا قیدیان زموږ آزاد شي یهودیان الله وایي وهو محرم عليكم إخراجهم او حال دا دی چې حرام شوي دي په تاسو باندې ویستل د دوی وهو دا ضمیر شان دی ته ویلی کېږي یعنی شان او حال خو دا دی چې په تاسو باندې خو د دوی د کورونو نه ویستل په تاسو ناروا و نو د کورونو نه مو شړل
بې کورم کړو بې ځمکې م کړو او اوس راغلي جرماني ورکوي د څه دپاره چې رازاد شي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ای نو تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب او کفر کوئ په بعض حصه